د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو شمیر ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې دی. دا د میدان وردګو ولایت د جرلیز ولسوالۍ د تکانې هغه سیمه ده چې 3 ورځې وړاندې ورباندې سخت سیلابونه رامات شول او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. شاوخوا 3 ورځې وړاندې د وردګو ولایت د جرلیز ولسوالۍ د تکانې د دغه کلي اوسیدونکي په خپلو خوږو خوبونو باندې ویده وو چې د شپې 2 بجې ورباندې سیلابونه راغلل او تقریبا د 25 کسانو ژوند یې واخیست او دغه راز دغه کلی تقریبا په بشپړه توګه باندې ویجاړ کړی دی چې له هم تاسو وینئ دلته لودران او نور وسایل کار کوي تر څو هغه پاتې کسان چې له هم لا درکه دي له دغه خاورو څخه راوباسي. د دغه کلي اوسیدونکي له حکومت او دغه راز نورو اړوندو نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره باید د ژر تر ژره عاجلې مرستې وشي ځکه تر اوسه پورې تقریبا له سیلابونو څخه 3 ورځې تیریږي چې پر دغه کلي باندې راغلي دي د سرپناه لپاره ځای نه لري او دغه راز له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي. د امیر خان د کورنۍ 23 غړي د دې سیلابونو پر مهال مړه شوي او کور یې په بشپړه توګه له منځه تللی دی. نوموړی د دې پیښې کیسه داسې کوي. ذهن مې پر ځای نه دی، سم غږېدلی نشم. 23 کسان چې زموږ د کورنۍ څخه ول او 2 نور کسان له یوې بلې کورنۍ څخه وو خپل ژوند یې په دغه بده پیښه کې له لاسه ورکړ. زه خپله په دې شپه په کور کې نه وم، په ښار کې زده کړې کوم، هلته وم. 2 بجې د شپې وې چې دغه بده پیښه رامنځته شوه. په دې لاندې منزل کې و چې کوم کسان و ځینو یې له دې پیښې ځان بچ کړ خو نورو ونه شو کولی خپل ژوند وژغوري. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې ډیری کورونه بشپړه ویجاړ شوي او نور د اوسېدو وړ نه دي. د دوی په خبره چې په سلګونو څاروي هم د دې سیلابونو له کبله تلف شوي دي. ساعت 2 بجې بود دیگه دم خونه د شپې 2 بجې وې، موږ ټول ویده وو چې یو غږ شو. کله چې لاندې کور ته ښکته شوم سیلاب مو پر کور را دننه شو او دروازه یې ویجاړه کړه. زه خپله سیلاب لاندې کړم خو شاید موده پوره نه وه، مقاومت مې وکړ، ځان مې ورڅخه وایستلو. د کاکا له کور څخه مو 23 کسانو په دې پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ او هغه نور 2 کسان چې خاوند او میرمن وو هغوی هم شهیدان شول. زیانونه یې بیخي ډېر راته رسولی دي. تاسو خپله دا د وینئ چې کورونه بیخي ډېر ویجاړ شوي او نور د ژوند کولو نه دي. یو شمېر کورونو لاندې منزلونه ویجاړ شوي دي. شب بود 2 بجې شب بود سیلاب آمد. د شپې 2 بجې وې او خلک ټول ویده وو. 25 تنه شهیدان دي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. د خلکو کورونه، کرنیزې ځمکې او هر څه له منځه تللي دي. خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په تاریخ کې به زما په نظر په دې ولایت کې داسې بده پیښه نه وي رامنځته شوې. د سیمې اوسیدونکي له حکومت او نورو اړوندو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې حکومت دې دوی ته عاجلې مرستې ورسوي او په سیمه کې د روان وضعیت کنټرول کړي. 4 کورونه مې درلودل، ټول ویجاړ شوي دي. کالي، د کور وسایل او نور خوراکي توکي چې موږ په دې 1 یا هم 2 میاشتو کې په کور کې ساتل سیلاب له ځان سره یوړل. اوس دا د په دې خیمه کې ژوند کوو. له اسلامي امارت او نورو خیریه بنسټونو څخه مو غوښتنه دغه ده چې له موږ سره مرستې وکړي او زموږ دغه کورونه بیرته اوسېدلو ته چمتو کړي تر څو د دغه پاتې کسانو ژوند وژغورل شي. بلخوا بیا د میدان وردګو ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 13 کسان مړه شوي، 10 کورونه ویجاړ شوي او ډیره کرنیزه ځمکه هم سیلابونو له منځه وړې ده. د دوی په خبره چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ مرستې رسولې او د لا ډیرو مرستو د راټولولو په هڅه کې دي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده میدان وردګو ولایت کې سیلابونه ډیر راغلي دي. جمله 10 نفره شهیدان لرو او جمله ټول ولایت کې 0 شاوخوا ته کورونه
خراب شوي دي او 2 نفر لا درکه شوي دي چې هغه څومره لازمه وه امارت اسلامي ټولو ته رسیدګي کړې، یعنی شهیدان یې راویستلي تدفین کړي دي او زخمیان یې همدغه رنګه لیږلي کلینیکونو ته او دغه 2 کسانو پسې پلټنه روانه ده او دوی دپاره موږ کیمپونه جوړ کړي دي د خوراکي موادو غیر خوراکي موادو مکمل انشاءالله ترتیبونه موږ ورته برابر کړي او ورسره چې هغه کومې لارې بندې وي هغه ټولې لارې هم خلاصې شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې چې د دې راپور د ثبت تر وخت پورې موږ ترلاسه کړي وایي د وروستیو سیلابونو له امله د افغانستان په 10 ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر 41 ته رسېدلی دی او دغه راز 50 تنه نور ټپیان شوي هم دي. احسان الله کریمي CMG د میدان وردګو ولایت د جرلیز ولسوالۍ د تکاني سیمه.